مجاهد ننني کنفرانس کې د شپېتو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان په ننني اقتصادي کنفرانس کې د نړۍ د 10 هیوادونو استازو په فزیکي او د 40 هیوادونو استازو په انلاین ډول ګډون کړی و. مجاهد ویلي چې دا کنفرانس په افغانستان کې اقتصادي ستونزو د مناسبو حل لارو د موندلو په موخه جوړ شوی و. په یاد کنفرانس کې د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو د خپل ادارې د کړنو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په یاد کنفرانس کې وویل چې افغانستان د رسمیت پیژندنې لپاره ټاکل شوي معیارونه پوره کړي دي او نړیوالو ته پکار ده چې له افغانستان سره خپل رسمي اړیکې پیل کړي. په همدې حال د ملګرو ملتونو د استازي په ګډون یو شمېر هیوادونو استازو بیا په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران مخنیوي په موخه له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد د مالي شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه هم وکړه.